جنت نه مې بچ کړې دومره په الف لام ورامي دی راځي کله دې موجلي کله دې بچ کوي یو لوی سیسټم دی دا پرېږدي نه مسلمان د الله نه د لرې کولو کوشش کوي او تا د جنت نه د محرومه کولو کوشش درته کوي ملا صاحب تم ناست دی په دې اوږو د پاسه موږ هم والله که پرېږدي او موږ پسې خو هغه غټ رالېږلي توبه وباسه چې هغه د هغه فارغ التحصیل شیخ صاحب صوفي صاحب تم ناست دی دا اوږده ږیره چې دا چې نامه نه اوږده ږیرې زه هغه ته شیخ الاسلام وایم هغه پسې منختې او زمیندار پسې منختې چې شا به دا پوله وها او دا لوګان لاندې واړه چوه او بره پې غټه چوه هلکه انختې که نه انختې او دکاندار ته منختې هله شابه کریټ کې ښه ټماټر لاندې که واړه او دا نور پې د پاسه غټ واچوه صرف یو خبره کوم دا چې الله پاک قرآن شریف په دې صورت ختم که چې دې ته سوره الناس وایي ترجمه تفسیر درته نه کوم شیخ صاحب وکړو په دې صورت الله قرآن شریف ختم کړ او په دې صورت کې الله مونږ ته د پناه غوښتلو ذکر کړی دی چې زما په ذات امن او پناه غواړئ او د چا نه د دو شیطانانو نه معلومیږي دا چې زمونږ د دین په لار کې دا دو شیطانان ډېر لوی رکاوټ دی دو شیطانان څوک دي اوس به وپېژنئ یو ابلیس او د هغه بچي او یو هغه شیطان چې هغه کوشش کوي چې د دو مسلمانانو په منځ کې حسد پیدا شي او بغض او دشمني پیدا شي او د دو مسلمانانو منځ کې روانه پیدا شي او زمونږ پښتانه دې ته هم شیطان وایي وی دا پلان کې ډېر لوی شیطان دی وګوره دوه کسه یې وجنګول دا پلان کې غټ شیطان دی ولې دوه قومونه یې وجنګول و دا پلان کې لکه شیطان ته ځان ته ساته ګورئ دی به تا ته د بل په سر خبرې کوي نو زمونږ پښتانه هم ورته شیطان وایي او قرآن هم ورته شیطان ویلی دا دوه هغه شیطانان دي چې تا دین ته نه پرېږدي تا شریعت ته نه پرېږدي تا الله ته نه پرېږدي تا دې ته نه پرېږدي چې ستا بچي علم وکړي او ستا بچي قرآن زده کړي او ستا بچي دین زده کړي دا دوه دی او د یو شیطان ابلیس خو چې کله آدم علیه السلام پیدا شو او الله بره پیدا کو او دته پته ولګېده چې زه خو اوس مردود شم نو الله ته قسمونه خوړلي دي وره قسم خدای ته قسم وی زما د قسمی چې زه بس د دې آدم بچو ته د هر طرف نه راځم پرېږدم به یې نه او دا ټول به زه ستا نه خفه کوم تا به ورته الله غوسه کوم ما نه به یو هم نه بچ کېږي پرېږدم به یې نه دنیا د امتحان ځای دی الله هم ورته پنځه قسمونه خوري دم قسم وخوړه او الله هم پنځه قسمونه خوري چې دا تکړه 400 خواري چې تا وکړه د دې آدم په بچو تا زما نه بېزاره کړل ما نه بل طرف ته کړل زما د په ذات او په لویۍ او په عظمت قسمي چې ما ته یې سر ولګو توبه وایسته هر څه به ورته معاف کړم اوس به مونږ ګورو مونږ به د الله منو که مونږ د شیطان شیطان خو زما ستا دشمن دی رو شیطان خو هغه دی چې زما ستا نیکه او نیا د جنت نه رستی دی قرآن وایي او شیطان هغه لوی ابلیس هغه خطرناک دشمن دی خلک وایي لکه د زما مور کنځلې ده زما نیا هم نه معاف کوم قرآن وایي وایي ستا د نیا او د نیکه نه د ده په ذریعه د جنت جامې کوشوي دي اخرجا جنت نه رستی بدت لهما سوآتهما فتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه د دې سپیره د وجه نه د غلط او د دوکو او د قسمونو د وجه نه وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين زم خیر خویم قسم آدم او حوا په جنت کې چې ته په دروغه قسم چې ته اورېدلی
دا خو ته پته نه وه چې په دروغه دې د چا د خدای نوم څوک کلي دا پته نه وه او چې دې قسمونه ورته وخوړل ته به الله منې کړي د الله نوم یې په لومبي ځل په قسم کې واورېده نو هغه خبره ته یېره شوه د الله فنسي ولم نجد له عزمه قرآن وایي یېره شو د سپیره د وجې نه نو هلکه چې یو سړی په نیو نیکه غیرتونه کې مړه دا بله څوکي ما ته دومره تاوان را رسولی دومره ظلم یې مونږ سره کړی دی او اوس هم لګیا دی رسول الله مبارک فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم چې د دې رګونو کې دا شیطان ستا چکرې لګوي او پرېږدي دی نه او ګمراه کوي او بیا به د قیامت په ورځ څه وایي وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ولوموا أنفسكم قیامت پر ورځ به یو حدیث کې راځي د اور په کرسۍ کیني وایي د خپلو بچو ته د تقریر وکړه نو دی به څه وایي ان الله الله هم درته ویلي مام نو د خدای هم نه منل سپیره بچو زما منل هلته به بیا ملامته کوي لوی خبیث دی د خر بچې پښتو خوله کې مې د خولې نه وته لوی خبیث دی والله که دې پرېږدي په هره طرف دله راتاویږي یو سړی د دیوال سوري ته ملاستو دا خبیث والا راغی وایي پاسه هله شابه شابه پاسه چې پیسه تا خدای غرق که ښکلې یخ سوری خوب راغلی خوار شي د خوبه دی ویستم وایي ظالمه دا دیوال راغورځېږي دیوال کې چون دی هغه غریب ورته خیال نو چې خوا شو دیوال را پرېوت دومره منډه کړې پیر صاحب خدای را سره خو که خو زه خو د مرګه بچ کړم هلې یو لپه دوا راته بله مه که وایي زه خو پیر صاحب نه یم نه ګوره دا نه زه خو شیطان یم وګوټو وایي شیطان ته ګوره انسان ته خیر رسولو ته ګوره ما ته د خیر ورسو د مرګه دې بچ کړم او نه ته شیطان نه ته خو ډېر ښه انسان یې ما ته د خیر ولې شابه دا وایي قسم دی چې د شیطان یې نو وایي دا زر یې د مرګه ولې بچ کړم وایي ظالمه د مرګه نه وایي که ما نه وي ویښ کړی او دا دیوال در باندې را پروت وي نو شهید کېدې تا به هم راته په جنت فردوس کې مټې والې جنت نه مې بچ کړی دومره په الف لام ورامي دی راځي کله دې موجلي کله دې بچ کوي یو لوی سیسټم دی دا پرېږدي نه مسلمان د الله نه د لرې کولو کوشش کوي او تا د جنت نه د محرومه کولو کوشش درته کوي ملا صاحب تم ناست دی په دې اوږو د پاس موږ هم والله که پرېږدي او موږ پسې خو هغه غټ را لېږلي توبه وباسه چې هغه د هغه فارغ التحصیل شیخ صاحب صوفي صاحب تم ناست دی دا اوږده ږیره چې دا چې نامنه اوږده ږیرې د هغه ته شیخ الاسلام ویم هغه پسې منختې او زمیندار پسې منختې چې شابه دا پوله وها او دا لوګان لاندې واړه چوه بره پې غټه چوه هلکه انختې که نه انختې او دکاندار ته منختې هله شابه کریټ کې ښه ټماټر لاندې که واړه او دا نور پې د پاسه غټ واچوه او تله شابه ووهه پخوا به هغه وړې تلې وې نو هغې باندې به خلکو د لاس کې به یې داسې جټکه ورکوله د مشرانو ته پته ده هغه اوچته به وه چې شی به یې وتله د لاس کې جټکه او زر به یې غورځول اوس خو هغه شی ختم شو اوس خو ډیجیټل تلې دي خدای چې څه بلا یې پکې اچولی تیل به په پمپ کې واچوې خفه کېږه ما د 10 لیټر هلته یې توتلی نو نهه به خېږي دا ظلم یو سړی لګیا دی تله باندې تول کوي نوې تله د فوډ انسپکټر والا راغی وایي کاکاجي دا تله دې خوا کوي واخله چې ویې تله چې هغه وکته یو خوا درنه وه بل خوا سپکه وه هلکه دا ول وایي دغه نوې تله ده هغه دوکان کې مې اخېشتله وګوره چې ابړي تک سپین دي لا خیرن شوي نه دي پارسنګ پکې نشته زه دې څه خبره هغه انسپکټر صاحب وایي چې چا نه دی اخېستی هغه پسې خو وروسته ځم خو لا اول ګورم دې تلې ته دا خو سمه نو هغه تله ده پکې څه بیا خوا بل خوا څه زیاتې پیسه میسه نه راویزانده کړی یو خوا شي درون او بل خوا سپک په دې سوچ کې هلکه دا څه چل دی وایي زه دې څه خبره یم یو حاجي صاحب را روان هلکه ګورې ما مچ کړی دی خفه کېږې ما اجانو خفه نه شئ
خو چې دا شل کال ته ولګي او شیطان ولي که نه نو دا خدایوالی در پسې هغه ځای نه راخطا شي شیطان نه دی خو ستا بغض دی حاجي صاحب را روانو او د انسپکټر صاحب څه چل دی وی دی تلې ته حیران یم یو خواته شي درون بل خوا سپک هغه وی دا به څه زه ویم که نه وی دا څنګه وی دا تله دا موټی چې یې نیولی دی د دې نه یو سوتر دی یو طرف ته اوږده ده یو سوتر نو دا طرف دروند دی نو په دې باندې دی اغېشتل کوي او په دې بل خرڅول کوي حاجي صاحب تا ته څه پته لګي وی ما هم ډېر عمر دا لوبه کړې دا شیطان سړی پرېږدي خو نه پیو والا ته مخکې به یې اوبه پکې واچوه اوس د اوبو نه خبره تېره ده اوس پکې کیمیکلونه پی جوړی خو ټینګ جي د ما پیاره جي پلان کې دوکاندار مړه سم ټینګ پی دی ډېر ښایسته ټینګ نو چې دې ته شروع کړي بلو دې خوار شي هغه پی ونسکې ولې وی خو موږ د پرج نه بار ایښودي او خو څخه بین کوي ټول کیمیکل پته شته راته چې کوم کیمیکل پکې اچوي هغه کیمیکل مسلمان اچوي رونو تباه شو دا خلق غرق شو خلق مسلمان تباه که او رسول الله مبارک په حدیث عمل نشتا پیغمبر مبارک فرمایی چې مسلمان ته به ضرور په نظر ګوري دا هغه کیمیکل دی چې کله مړی وشي او ته وایې دا زه ساتم سموده او پرج نشتا او دا کیمیکل پې واچي دې سره مړی نه څښا کېږي ماشومان غرق شو د ورکوټي والي نه ماشومان دغه پیسکي په پیډرو کې د چا د اینې کینسر د چا کولمې او چې لویږي تباه شو دا ماشوم غرق شو دا د هغې ظالم د لاسه چې د کیمیکلو نه پی خرڅوي او په خلکو یې جوړوي او په خلکو یې خرڅوي دا شیطاني جال نو دی به څه وایي زما منل وما كان لي عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما خو درته دعوت درکه زما ومنله او د خدایم نه منله ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم ما خو درکې پړې نه اچولې چې زما منل ظالمانو احسانات خدای جون خدای او مال دولت الله درکړی او زما هم نه منل او زما منل فاستجبتم لي فلا تلوموني ما ملامت کوي ولوموا انفسكم ځان ملامت کوي چې د الله نه منل او زما منل ما پړې خو درکې نو اچولې ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه نه تاسو زما د چغو جواب کولی شئ او نه زه